نو عزیزانو زټکه ډېر خطرناک او الله پاک هغه ذات ته چې هغه وایي چې لا تسألو عما يفعلو وهم يسألون. تاسو سوال نشئ کولی چې زه څه کار کوم، دا ما ته نشئ ویلی چې دا ولې، او تاسو چې څه کوئ نو زه به درنه تپوس کوم. د دې وجې نه عزیزانو ډېر خیال کوئ، په قیامت کې به هر یو ګناه معاف شي چې الله وغواړي. څومره ګناهونه چې انسان کړي وي او یو ادای خدای ته محبوبه شي نو هر څه به ورته معاف کړي او جنت ته به وړي. یو ټکی چې دی چې هغه غرور دی او ځان ته انا ویل دي، دا به نه معاف کړي. تاسو وګورئ په دې ملک کې چا چې ځان ته انا ویلي وو د هغې انجام ګورئ لګي. نن هغه خلق چې په جازونو کې به ځان ته پالنګونه اچول، نن هغه خلق د جیلونو په ځمکو پراته دي، هره ورځ تماشا کوي. یو منټ او یو سکند بعدم تاسو ته دا پته نه لګي چې ما سره به څه کېږي. یو سکند بعد زه په دې منبر ناست، ما ته دا پته نه لګي چې آیا زه به دې منبر نه کوزېږم هم که نه، یا دې جومات نه به زه وځم هم که نه. نو د یو آن علم هم چې دی الله پاک چاته نه دی ورکړی، هر څه د هغه دي او هر څه هغه سره دي. تاسو وګورئ یو طرف ته 4-5 ورځې وشوې دې بارانونو ته ګوره، په دې مخ د ځمکه داسې طاقت شته چې دا باران بند کړي؟ په مخ د ځمکه داسې طاقت نشته چې اسمان ته ووایي چې باران مه واروه. او بیا په داسې باران کې بېګا تاسو کته چې څومره زول او څومره باران، بل طرف ته پې زلزلې راولي. نن دنیا چې کینی امریکا سپر پاور دی او پلانې پاور دی او ډنګړې پاور دی، زلزلې پې راشي، سوونه او زرګونه خلق پې بلډینګونه راوغورځېږي او طلات دې تباه شي. ورشئ په لندن کې وګورئ فلو مرض پې راغلی دی. هغې وجه څه ده چې تیر اختر و د دوی، په دې اختر کې به څه ارامتوبونه کړي. الله په داسې مرض راوستو چې په کور کې سړی جوړ نشته، سړی پکې جوړ نشته، ټول په فلو مرض گرفتار. نو زما عزیزانو هیڅ طاقت نشته دنیا کې. چیچن وګورئ د مسلمانانو ملک روس تباہ و برباد کړو. نن روس په اور کې ولاړ دی د چیچن د لاس. روس هم د امریکې غوندې سپر پاور وکړ. سا الله پاک د کابل په طالبانو تباہ کړو، او اوس چې دی الله پاک د چیچنیانو په لاس باندې رانیولي. او چیچن داسې دي چې ښځې او نر مسلح ټینکونه ولا تباه کوي، جازونه ولا تباه کوي، فوجونه ولا تباه کوي، ښځې او نر. نو عزیزانو عرض مې دا و چې هېڅ پته نه لګي چې دا باران چا د پاره رحمت دی او چا د پاره به د قهر باعث ګرځي او د عذاب باعث به ورته ګرځي. نو دې وجې نه هر وخت الله ته رجوع اوسئ
او هر وخت الله ته زاری کوي چې خدایا د لویۍ نه مې وساتي، خدایا د خپل قهر او د غضب نه مې په امان کې وساتي، خدایا د هر قسم پریشانۍ نه مې په خپل امن و امان کې وساتي. هر وخت دا وایي او دا به وایي زنی هیڅ نشته. دا به وایي چې اول یا آخر تو ہی تو، اول یا آخر تو ہی تو، ظاہر باطن تو ہی تو. اولم تے، آخرم تے، ظاہرم تے، باطنم تے، مالکم تے، خستوم تے، رحیمم تے او کریمم. زمونږ یو استاد هغه به دا دعا کوله چې خدای ما سره د رحم او د کرم معامله وکړه. یا الله ما د خپل قهر او د غضب نه په امان کې ساته. نو دا دعا هر وخت کوئ چې یا الله د رحم او د کرم معامله را سره وکړه. کوم عقل چې الله پاک انسان ته ورکړی دی دا په ټول کائنات کې بل چاته نه دی ورکړی. عقل سلیم خاصه د انسان ده، دا د بل چا نه ده. ملائکو ته نه دی ورکړی، پیریانو ته نه دی ورکړی، دیوانو ته نه دی ورکړی. په دې تمام کائنات کې چې څومره حشرات الارض دي دې ټولو کې الله پاک عقل سلیم صرف انسان ته ورکړی. او د ښه او د بدو اراده چې ده دا اختیارم په ټول کائنات کې الله پاک انسان ته ورکړی دی. نو تا برانی سی صرف په دې چې د کوم شي ما ته اختیار درکړی چې هغه اراده وه. که ته د ښه کار اراده کې هم تا ته اختیار دی او که ته د بد کار اراده کې هم تا ته اختیار دی. نو د الله پاک گرفت چې کوم دی هغه به په اراده باندې وي. د الله پاک گرفت چې دی هغه به په عمل نه وي. دا اراده زما په موجودګۍ کې د بد ولې وکړه؟ ما خو تا ته د ښې ارادې کولم توفیق درکړی و. یو غل چې د شپې غلا ته روان وي نو هغه کې دا عقل او کمال شته که نه چې هغه بجای د غلې کولو جومات ته لاړ شي؟ کېدی شي که نه شي؟ نو د دې وجې نه اخذ د پروردگار عالم چې دی هغه به په انساني اراده باندې. اوس ګوره په دې اراده کې الله پاک دو خاصیت ایښي. یو خصوصي مهرباني پکې کړې. که یو سړي اراده د ګناه وکړه، د زنا اراده یې وکړه، د غلا اراده یې وکړه، د قتل اراده یې وکړه، نو نیول خو په اراده باندې دي کنه. لیکن الله وایي که چېرته د اراده د ګناه وکړه او تر څو پورې دا ګناه کړي نه وي نو دا اراده د ګناه بیا نه لیکم. دلته هغه خصوصي رعایت چې دی الله انسان ته ورکړي. خصوصي مهرباني چې ده هغه په انسان باندې الله پاک کړي. تا ګناه د زنا وکړه او او دې نه کړه نو زه به زنا ستا په عملنامه کې نه لیکم بلکې څه به در سره کوم. سورت رحمان کې وګورئ ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې ویریدو اراده د ګناه وکړه او ګناه ونه کړه د الله د یری نو دې سړي ته به په قیامت کې اعلان وشي چې دته انعام ورکړي 2 جنته. دو جنتونه به څنګه وي؟ د الله دې تفصیل ته اوس ته ګوره، د الله دې خصوصي رحم او کرم ته اوس ګوره. ولمن خاف مقام ربه جنتان فیهما عینان تجریان. په دې جنت کې به 2 چینې وي چې جاری به وي. فیهما من کل فاکهة زوجان. او په دې جنت کې به هر قسم نه میوې جوړې جوړې. او په دې جنت کې به څه شي؟
حور مقصورات فی الخیام، اغا حوری بی مقصورات فی الخیام چا با پدا سے خیموں کی اوسیدلی او پاتې شوی بی چې تانا بغیر به بل سړی لیدلی نه. تپوسو شو چې دا حوری به څنګه ای، تورې به ای، زیړې به ای، سپینې به ای، داسې به ای لکه دا اوس حوري چې په سرکونو ګرځي. یو ټکی یاد کوي چې ښځه وګورئ نو زړه کې دا راولئ، ړمې وځي ټوله ورځ چې دا بدبخت قوم. پخوا به د مالدارو ښځې بار بار بنډې ګرځېدې، اوس د غریبانو د خدای کور وران کې د هغوی هم راوتي. نو د وړو درې قسمه بوجۍ دي. یو ته 80 کیلو توړه وی، 2 منیزه بوره، یو شل یو منیزه بوره، یو شل سیریزه بوره. دا د وړو درې قسمه بوجۍ دي. د ښځو ته تاسو وګورئ، یوه بس میخه وګورئ ته ورته وایه دا هغه 2 منیزه بوره. بله چې وګورئ چې لږه داسې داسې دي ورته دا هغه منیزه بوره. بله چې داسې کونډه روانې ورته دا هغه شل سیریزه بوره. دا د جنت حورې به هم داسې نه. الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان، دا د جنت حورې به د یاقوت او د مرجانو په شانې په رنګ او په صفایۍ او په خوبصورتۍ. دا هغه سړي ته به دا انعامي، هغه سړي ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکي، اراده د ګناه وکي او ګناه اونکي، نو هغه له به وایي په قیامت کې سپیشل 2 جنته ملو شي. او ومن دونهما جنتان، الله فرمایي د دې نه سوا به نور جنتونه مي، خو دا 2 جنته به انعام دې سړي ته ملوي. نو عزیزانو، گرفت پروردگار عالم چې دی هغه به په اراده باندې او په اراده کې بیا اله به کېږي چې ګناه ته وکړي. ګناه دې ونه کړه نو دا ګناه به لیکلی کېږي. او که د نیک کار اراده دې وکړه، دا اراده دې وکړه چې زه جومات لزم او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ته پاتې شو، نو دا اراده د جومات د تلو به ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل. دا اراده دې وکړه چې فلانی سړی نن اوړه ورته نه دي میلاو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکړم چې روټۍ ځان له راوړي، او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ورنه راغی، نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کړي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خو دا د دې ارادې خرابي دي که څه عذاب پې نازل دی. داسې کتارونه دړی وړو ته ولاړي، کتارونه دړی وړو ته ولاړي. هر سړی چې ګوري په اوږه یې دړی وړو پنډو کې ایښي او روان کړي. دا د خدای قهر دی، دا د خدای عذاب دی. الله دې په خیریت سره لري. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکړي او وې نه کړي نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکړي او وې نه کړي نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروایه ذات، سره د بې نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی او څومره مهرباني ورسره کړې. پاتې شو دا چې د قرآن خبرې ولی 1500 کاله وشو محفوظې دي. تورات ولی محفوظ نه دی، انجیل ولی محفوظ نه دی، زبور ولی محفوظ نه دی، صحائف چې دی هغه بالکل د صفحه هستی نه ولی میټاو شو محفوظ نه وي. هغې راز دا و
چې صحیفې د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلې دي هغه به وقتی قانونو وقتی او پیغمبر موجود دی قانون دی پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو تورات انجیل زبور چې دا هم وقتی قانونو بیا د تورات انجیل زبور ملیانو چې کم تحریفات کړي دي تاسو وګورئ انجیل دام آسمانی کتاب دی د انجیل علماو هغه تحریفات په انجیل کې کړي دي چې پناه په خدای د زبور علماو هغه تحریفات په زبور کې کړي دي د تورات علماو هغه تحریفات کړي دي چې پناه په خدای قرآن کې ولې تحریف نشو دې ته لږ سوچ انجیل کې د انجیل علماو تحریف کړي دي